السلام علیکم قدرمنو هیوادوالو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، لکه څرنګه چې تاسو پوهېږئ د دغې ملکې ما ویډیو مخکې کړی و چې لاس یې مات دی او لورګانې دي خاوند نه لري او زامن ورسره مرسته نه کوي. نو دوه ورونه ورسره مرسته کړې ده. دغه مرسته موږ دغه ملکې ته ورکوو. احساسات یې له تاسو سره شریک کول موږ سره اوسئ. السلام علیکم. څنګه یې مورې، ښه یې؟ شکر ده. فضل دې خدای ده زویه. څنګه د لاس دې مورې؟ لاس مې دوه ځایه مات دی. هغه ته تللی وې؟ ډاکټر چاپلیاس ته. ښه. لاړم، هوارې داسې مات ده. هوارې داسې ته سره مات ده. او ځان چې ځای که راته راغلم، نور د خدای تاسې خلکو سره ښه وکړي. ډېر ډېر ښه دې خدای تاسې سره وکړي چې هر سړي موږ سره کومک کړی او تاسې دې موږ پاکې ګرځئ. الله دې تاسې جنت کړي. الله دې تاسې بیبیان په سر کې ساتي. دا ورور زوی دې خدای اج کړي، حاجي دې شي. چا چې مرسته کړې زه سر دې خدای دنیا په آخرت ښه وکړي. خدای دې دا دنیا ورکړي، هغه دنیا دې خدای ورته ورکړي. هر سړي موږ سره مرسته کړي. اوس په دې خو خوشحال شوې؟ ډېره خوشحاله یم، ډېره خوشحاله یم. خدای دې دې خوشحاله لري زویه، خدای دې دې خوشحاله لري. مننه مور جانې. دغه مرسته چې رالېږلې وه 50,000 محمد امین ورور رالېږلې د سعودي نه، نو دغه مو ورته راوړو. او بل ورور چې هغه ویل د نوم اخیستلو نه باید ډډه وکړي، هغه 20,000 د سعودي نه لېږلی، نو دغه مرسته موږ مورکې ته ورکوو. دغه وشمارلي په دې میاشت کې برکتونه دي واخل که په خدای چې پاکې ډېر خدای دې تاسو سره ډېر ښه وکړي، دنیا په آخرت داسې سره ښه وکړي. په دې باندې ځان ته دوا وکړي او دغه د روژې مبارک میاشت دی، نو په دې څه ضرورت چې دی هغه رافه کړي. ډېر ډېر ښه وکړي، ډېره تېره دې خدای ورکړي. تاسو سره دنیا په آخرت خدای ښه وکړي. خدای مو زیان څه کوي حساب کا خدای مجان کا خدای دې دا ځای حاجي کړي. دا دوی سره د خدای تعالی ډېر ډېر ښه وکړي چې هغه راجګري مو سره د خدای پاک ښه وکړي. ډېره تېره دې خدای تعالی ورکړي. ډېره خوشحاله شوم چې دا کومک مو سره وکړ. ډېره خوشحاله شوم. انشاءالله چې نور ورونه وکړو هغه هم تاسو ته راځي. انځور مې وایي که نه دې خلکو ظلم د ظلم د سودا راوړه دې ته موږ به څنګه وکړو. معلم زویه خدای مهربانه ده، څه شی نشته د خدای خو روی ده. ایله مینه مې الله پاک ته کړې ده. خدای به مسلمان په موږ مهربانه کړي. د محمد امین ورور څخه او هغه ورور چې د سعودي څخه مرسته رالېږله، د دې دواړو ورونو څخه نړۍ مننه کومه چې له دې مورکې سره مرسته وکړو. نو د دې د کور کې هېڅ هم نه و، نو دغه هم چې راوړو اوس د دغه ضرورت پوره شو، نو انشاءالله چې نور ورونه مرسته وکړو هغه به مور ته راوړو. نو دغه مورکې ډېر زیات خوشحاله شو. هیله کوم هېوادوالو، نو داسې ډېر کورنۍ دي چې ستاسو مرستې ته اړتیا لري، ځکه چې دوی هېڅ هم نه لري. داسې نور کورنۍ هم دي. نو که چېرې غواړئ مرسته وکړئ، زما د وټساپ شمېره ده 080 د لیدو څخه مننه. معده مې درد ده، دغه ده یار بې نه وه چې ما دوا کړې.